بخار اوسم کې زموږ ابتدایي درسونه وړي ابتدایي سخته مسله هغه زړو مرګرو ته یاد دي دا مولوی صاحب روډایم نه منتها او درس مونږ د قران کریم کا په دې کې مزید د قران درس کې هلته یو عالم اول کې ابتدایي اسکول کې زما استاد مو اوس په استاد الله یو بخي خزړ یو ځل ماتي ته خدا قران چې بوزي بوزي نو مال را غرضه مې نه په خپل پتا در پروزي څوک خو سره په خبره کېدنه ناس نه چې دا مونږ ځان له راغورځو دا نه وایو چې زه په چا باندې رد کوم نه رد خو نه ده اسناد دې شکل یو طرف ته فیصله د قران کریم یا د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو ابل طرف ته دا غینه مثلا یو امام دی یو عالم دی هغه ته نه دی معلوم موږ مزدور غنو هغه نه بل فیصله وکي داینه خلاف کار یا خلاف داین رسول علماء تخکار شي نن چرته علماء تخکار شي چې دا قول د فقيه د امام د فلان کې نس نه خلاف دی نو په قران کریم عمل کو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دا باندې بنکو چې نه غي زمونه خپېدل موږ مو وایو غي زمونه خپېدل ولیکن دا خو د حقیقت نه انکار دی چې دای په زمانه کې هر یو امام ته ټول حدیث نو رسیدلی ټول حدیث تدوین دای نو شوه ټول په یو ځای نو راوړي شي زمون دور کې الله تعالی د علم خزانه راويسته دانش او راويسته معنی خزانه ته چې مخ کې نه پټي ساړه کتابونو لیکل شي اگر بالکل چاپ شول خو پای کې احادیث دي بشمار دا مراجعه پکار دي تفاسیرم چاپ شول حدیثم چاپ شول دا باندې نه پکار چې نه خپې ما اوس دې مرګرته نه موږ امامانو تقریر باندې باس نه کوو ونن لګ چې د حالت تو ګور کن چې ما دا چاوي سړی خپم شي او سړی دا تعبیرو کو چې اولوی شیخ الحدیث ته هغه عزت علماء دیوبند کابر وړون مقلد ما انا لله و انا الیه راجعون چې کفر از با کعب برخزت کجا مانت مسلمان دا فخر څه خبره چې په دې سړی فخر کوي دام نه وی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علوم مقلد د امام ابو یوسف یا امام محمد رحم الله علوم مقلد نه او ځا اکثر پدې کې او زړه واقعا بیانوم شیخ القرآن رحمت الله علیه اور سره نور مرګري شته مولوی فضل اکثر سواد زه مونږه علای کې راغوښتو اده جنا زلزلہ چراله علای کې ډیر څه تباہی شو نما ډیر زیات خفقان پرې زړه کې راغی ماته چې ما ته خلک موحدین ښکاری وګوره دا عذاب پاغي راغله پلان کیږي کې دوه خو ما بس الله تعالی خپويږي په خپل کارونه باندې ناغه وخت نه مال ته تلو دوی جلسه خرګ وته پای کې لږ علماء با وخت کې نو پای کې با وخت چې کوم ناظم مناسب او متحرک هونته نو ما ته ویلو چې تبا پدې مسله باندې تقریر کوي چې یو طرف ته قران او حديثي ابل خوا د فقها او اقوال نو موږ بصاف ګور هغه وخت راته ویلو ډیر شو کالو نه زیات کیږي وره نو بس الله طرف نه الهام او القاوا ما پای مسله تقریبا 2 غنټه تقریر کو هغه وخت خزوانی و نو ما دا څنګه دي چې د قران او سنت مقابله کې موږ د فقها او اقوال نه دا خبر زه اوسم کوم دا مې مخکم کړی دا ځکه بعض زاړ وي چې د مخکې نه لدی سو مړه وتا سنو ته مخکې ما ویلي ا تقریر به شاید د خوا وخت دا ټیپونه نه وکني بالکل ښکارا ما تعجب کوي چې ما دا مسله ما تسلم مخکې کړی اگر چې ما پای کې امثال پیش کول چې دا څنګه فقہ کتابونو کې قضام رشتہ اخیله اس خاتون پاکستان ما خامی پاکستان همغه نه مانو ولې نه مانو ځکه موږ وایي دلیل نشته کنه اوس ما خبره کوي چې موږ به دلیل خبره نه مان نو بیا ډوډۍ ته کې نه سنیو عالم ناس علاقه ما ته او کتل وی تا په ما را دوکو
نو ما بشارت نه کړه نه مې راته څه پته او بس دغه مې وکړه کې ما څه غلط ویلي سړی خیر غلې شه هغه خنم زما د رزق کې افسوس راغی په بعض علماء چې سره د دومره شهرت د علم نه هم بیا مې رسول تاسو کو نو بیا هغه سړی راته چې نظامت کاو چې دا ما وې دا کار کاو کنه شیخ القرآن ته ویل نه شو ته مې ځکوي چې تی وایا چې د دې عالم خبره دار چې یو خوا قرآن او حدیثي بل خوا کابر د علماء دیوبندي نومګه کابر خلوخا موږ قرآن حدیث باندې نه پوي مې دې باندې پويږي الله موږ پوي کوي چې څومره پوي کوي دا څه خبره ده